محمد لالام دغه ټکی فرمایش ده. زمه کې وي درته لیکم ګرانه ښکلې ټپې مې زور متیان ته جوړېږي نه سترګې دې پاکې کړه مه ژاړه ګرانه خدای مهربان ده بیا به راولي وختونه د تورو سترګو دې قربان شم ګرانه له تا نه ډېر په زور مت مه ژړلې دي نه خدای مهربان زرنات به جوړ سي ګرانه ورته قبول به شي د کنډو سخت سوالونه اختر ته زه به جامې نه کړم ګرانه د خوښې ورځې دلته کله پاته دي نه بیا د ټوپکو هواز راغی ګرانه من دې ویرېږي اولادونه پټوي نه زړونه خفه دي خوښي نسته ګرانه په هر یو کور کې یتیمان کړي فریادونه زما د زړه برجونې وران کړو ګرانه چې ستا د مرګ ګرانه بیا وسول هوازونه زره زره زه په زړګي یم د جوړېدلو نه یم د روغېدلو نه یم ما ته دعا وکړئ ما ته دعا وکړئ ما ته دعا وکړئ ما ته دعا وکړئ جان مطرب خیل گرانا سفر مایش کی ماٹ پیلی کھلی دینا راز چریج سرور کو گرانا ورک نفرت نکرو جنگنا جوڑا وینا تا خوستا لپاره خاندم ګرانه په وچو شونډو مې خندا کله راځي نه چې کوم یو مرشي معتبر شي ګرانه ژوندانه والي نه کېږي قدرونه تل به همدا وختونه نه وي ګرانه بهار به راسي ټول چمن به ګلزار شي نه د انسانانو قدر نشته ګرانه حیوان ته قدر ورکوي کور کې ساتي نه ارمان به وکړي واخه به تېروي ګرانه
ته ځم راپسې راسه ګرانه که چېرته مړ وم بیا مې ټول که کتابونه در پسې اوښکې تویومه څه د هرمان شپې دي څه د خفګان شپې دي یاره بېغمه یاره بېغمه یاره بېغمه یاره بېغمه سترګې مې سرې له خوبه نه دي ګرانه ما د ظلمت په حالات ډېر ژړلي دینه ځوانانو یو تر بل جارېږي ګرانه دوه ورځې ژوند بیا به وکړي ارمانونه سترګې دې پاکې که مه ژاړه ګرانه الله به راولي ظلمت کې اخترونه که مو لاسونه سره ورکړو ګرانه باور لرم ظلمت به ګلې ګلزار شینه مرګي د پیغلې عادت واخیست ګرانه په کلو ګرځي ټول ځوانان راټولوینه موږ د صحافت نازل ده ګرانه چې هره ورځ مو د ځوانانو تابوتونه حالات ډېر په زړه غمجن یم ګرانه اوس رانه مه غواړه هغه ښکلي وختونه که مې د زړه هنګر بیان کړو ګرانه نور به څه نه وي ډېر به وژاړې مانه زره زره زه په زړګي یم د جوړېدلو نه یم د روغېدلو نه یم ما ته دعا وکړئ ما ته دعا وکړئ ما ته دعا وکړئ ما ته دعا وکړئ په دعاګانو باندې سرشه ګرانه چې هلا وکړې زموږ په حال باندې رحمونه روحاني بابا ته لاړ شه ګرانه ښکلی موسم د ټول یاران راغلي دینه راځه چې دواړه سره لاړ شو ګرانه د کلال ګزارت به وکړو دیدانونه که دولت څو ته کار